افغان ولسمشر راشد خان ته د ستر دولتي میډال د ورکړې حکم ورکړ. روان کال لومړۍ نیمایي کې څه باندې 9 ټنه زیره تولید شوې او خطیب زاده وایي د ایران افغانستان د پراخ بنسټه همکاریو سند لاسلیک ته چمتو دی. د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ درې ډېرو مهمو خبرونو ته. افغان ولسمشر د هیواد د کرکټ ځلانده ستوري راشد خان ته د ستر دولتي میډال د ورکړې حکم ورکړ. د کرکټ بورډ وایاند فرید هوتک نن شنبه ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غني دا میډال د کرکټ نړیواله شورا له لوري د ملي اتل راشد خان د وروستیو سترو لاسته راوړنو او ویاړونو له امله ورکوي. راشد خان تازه د کرکټ نړیواله شورا لخوا په شل اوریزو لوبو کې د لسیزې د غوره لوبغاړي په توګه ټاکل شوی دی. د یادونې وړ ده چې د اړوند ادارې له لوري د میډال د ورکړې لړۍ له بشپړېدو وروسته به ولسمشر د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې راشد خان پر ستر دولتي میډال ونازوي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د روان لمریز کال په لومړۍ نیمایي کې څه باندې 9 ټنه زیره تولید شوې ده. د دغه وزارت وایي اکبر رستمي نن شنبه رسنیو ته ویل چې تیر کال په ټولیزه توګه 12.9 میټریک ټنه زیره تولید شوې وه. د افغانستان د کرنې وزارت وایي د دې موندنو او شمیرو له مخې به د تیر کال په پرتله د زیرې د تولید سږنۍ کچه د پام وړ زیاتوالی ښیي. دغه شان د کرنې وزارت د احصایې ریاست شمیرې ښیي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له هیواده بهر د بوټي د صادراتو کچه د تیر کال د ورته مودې په پرتله زیاته شوې ده او د دغو صادراتو ارزښت 6 میلیونه او 214 ډالرو ته رسیږي. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده ویلي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د پراخ بنسټه همکاریو سند لاسلیک ته چمتو دی. هغه زیاته کړې تمه ده چې دا سند به د روان لمریز کال تر پای مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شي. خطیب زاده د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا طالبان په رسمیت پیژني وویل طالبان کوم دولت نه دی چې باید په رسمیت وپیژندل شي. هغه ویلي دوی افغان دولت په رسمیت پیژني خو په خبره یې د حقیقت هم نشي پټېدلی چې طالبان د افغان ټولنې یوه برخه او د بین الافغاني مذاکراتو یو لوری دی. خطیب زاده وایي د افغان ستونزې یوازینی حل خبرې اترې دي او ټولو ښکېلو هیوادونو ته پکار دی چې د افغانانو په مشرۍ د سولې پروسې بشپړ ملاتړ وکړي. لیدونکو له ملته مننه، ښې چارې.